د بلخ ولایت د احتادیې ولسوالۍ بېلابېلو ښوونځیو 20 تنو زده کوونکو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل شول. دا زده کوونکي د هغو 1000 تنو ګډونوالو له شمېره وو چې څو ورځې مخکې د نبوي سیرت پیژندنې کتاب د ازموینې په سیالیو کې ګډون کړی و او د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي اعلان شول. د نبوي سیرت کتاب رقابتي ازموینه څو ورځې مخکې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د یادې ولسوالۍ پوهنې امریت سره په همغږۍ له زده کوونکو واخیستل شوه. مسؤلین وایي د دارنګه سیالۍ ترسره کول د زده کوونکو فکري او عقیدتي پیاوړتیا لپاره ګټور دي او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ لا پراخه کړي. هدف از برگزاری این برنامه ها که است تا شاگردای عزیز مکاتب ما بتوانند از کارکرد و سیرت بهترین عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا کرده و در زندگیشان مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا عمل بکنند تا که اینا سبب رستگاریشان در دنیا و آخرت بوده باشند. و همچنان برای شاگردای عزیز ما اطمینان میتیم که این برنامه ها در گذشته هم بود. انشالله تعالی آمیرت معرف و کمیته فرهنگی البرز در آینده ها بر از اینا هم این گونه برنامه ها را انشالله برشان دایر میکنند. دغه راز ځینې عالمان او استادان په دې باور دي چې د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره ذهني او عقیدتي پیاوړتیا، دینی برخه کې پرمختګ او د عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي. واقعا تاسو ته ویلی شمه چې داسې رقابتي ازموینه ډېر زیات مؤثر دی. یو خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې زموږ تاسو او د ټول بشریت رهبر دی په حقیقت کې دغه په باره کې ښه معلومات شاګردان پیدا کوي او بل د مطالعه یو ښه ترویج او په حقیقت کې دغه پیدا کیږي چې ټول شاګردان دې ته لار پیدا کوي چې مطالعه وکړي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیرت او صورت په باره کې ښه معلومات حاصل کړي. او دا برنامه که نور هم داسې برنامه ورته برنامه په لار واچول شي، واقعا ټول شاګردان دې ته علاقمند دی. داسې شاګردان سره زه په تماس کې یم چې مکمل همدغه کتاب ټول د یاد کړی دی او هیڅ مشکلات نه لري. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه یې ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته په بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې کړي ترڅو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. از کتابی که ما گرفتیم تقریبا 12-15 روز خواندیم دیگه. سیرت پیامبر را روش از پیامبر صلی الله علیه و سلم را آموختیم. همچنین برنامه و پروگرام های ایجاد کنند که جوانای ما تشویق شوند، یعنی از سوانح و سیرت رسول الله با خبر شوند و او را در زندگی روزمره خود استفاده کنند، یعنی راه و روش رسول الله را یاد بگیرند که هم در این دنیا برشان مفاد و سودی داره و هم در آخرت برشان سودی میرسونه. یعنی برای ما همچین برنامه ایجاد کنند. د البرز علمي او کلتوري اداره چې له 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې فعالیت کوي د ځوان نسل په روغه روزنه کې خورا ډیر ګامونه پورته کړي او لا هم هڅه کوي چې خپل کړنلاره د شریعت په چوکاټ کې ګړندۍ وساتي.